الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التفسير بدرس کې مونږه په سورة البقرة کې لګیو او په سورة البقرة کې یوصل شپږویا نمبر آیت ته رسیدلو. د یوصل واویا نمبر آیت نه ان شاء الله نن شروع کوو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. د دې یوصل واویا نمبر آیت نه د دریمې سپارې پورې جهاد او د جهاد سره چې کوم مسری تعلق ساتي هغه بیانېږي او ښایسته اخلاق په ځان کې پیدا کول دا خبره به بیانېږي او دغه شان د ملک د اصلاح دپاره قوانین به بیانېږي چې په ملک کې اصلاح غواړي نو څه چل کول پکار دی. دغه شان کور کې که مسلې راشي د ښځې او د خاوند په منځ کې نو دغه مسلې به هم بیانېږي چې کور به څنګه روغ ساتي، په کور کې به اختلافات څنګه ختمې، دا مسلې به هم بیانېږي د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. د حج مسلې به پکې ذکر کېږي. یهودو نصاراو به دا خبره کوله چې موږ پوره نیکان خلک یو، چا به یې زموږ قبله دا ده او چا به یې زموږ دغه ده، ځکه چې موږ دې طرف ته مونځ کوو نو دا زموږ دپاره کافي ده. الله په دې آیت کې په دې یوصل واویا نمبر آیت کې په هغوی باندې رد کوي. دغه شان د بعضو مسلمانانو په زړونو کې دا خبره راغلې وه چې زمونږ خو کعبې ته مخ کو نو مونږ اوچت مسلمانان یو، بس پوره نیکان خلک یو. الله د هغوی ذهن سازیم کوي. نو په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ندنی کی خاص دا خبره چې تاسو واړوئ مخونه خپل په طرف د مشرق او مغرب. یوازې دغه نیکي نه ده چې بس تاسو دا یادوئ چې زموږ هغه طرف ته قبله ده او زموږ دې طرف ته قبله ده او بس کې به نو. ولكن البر من آمن بالله، مگر نیکی دا هغه چا ده چې ایمان یې راوړی دی په الله باندې. یوازې د قبلې مسله نه ده بلکې د هغې نه غټې مسلې شته. اولنۍ مسله په الله باندې ایمان راوړه او په الله باندې ایمان راوړه د الله توحید منل. درې قسمه توحید دی: ربوبیت، الوهیت، اسماء او صفات. دا ټول منل او یوازې د رب العالمین بندگی کول. والیوم الاخر، او په ورځ د آخرت باندې. ورځ د آخرت باندې ایمان دا دی چې ستا مضبوط ایمان چې دا ورځ به راځي او په دې ورځ باندې به حساب کتابي. بعض خلک به جنت ته ځي او بعض به جهنم ته ځي. والملائکه، او په ملائکو باندې. ملائکو باندې دا ایمان استا چې وای دا یو مخلوق دی چې الله د نور نه پیدا کړی دی او دوی د الله نافرمانی نه کوي او الله هر یو ملک له یو ډیوټي لګولې ده. د بعضو نمونه به کې موږ ته ښولي، د بعضو یې نه دي ښولي. نو د کومو نمونه چې موږ ته ښولي دي او د هغوی کارونه یې هم ښولي دي نو په هغوی باندې زموږ تفصیلي ایمان دی. او د کومو نمونه چې نه دي ښولي او د هغوی کارونه یې موږ ته نه دي ښولي په هغوی باندې زموږ غونډ ایمان دی. والکتاب والنبیین، او په کتابونو او په ټولو پیغمبرانو. په کتابونو باندې څومره آسماني کتابونه چې په هغې باندې ایمان ساتل چې دا د الله د طرف نه د الله خبرې وي، او په ټولو پیغمبرانو باندې ایمان لرل چې دا پیغمبران د الله سبحانه وتعالی طرف نه راغلي دي.
او د یو پیغمبر نه چې انکار وکړي لکه د ټولو نه چې دی وکړو او د یو کتاب نه چې انکار کړي لکه د ټولو کتابونو نه انکار وکړو او دا خبرې په ارکان الایمان کې هم دننه راځي حدیث کې د راځي د جبريل مشهور دی په حدیث د جبريل علیه السلام چې جبريل علیه السلام راغی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې او هغه نه تاسو کو اخبرني عن الايمان ایمان ستوي رسول الله صلی ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره په الله باندې ایمان په ملائکه باندې ایمان په پیغمبرانو ایمان په کتابونو ایمان په ورځ د آخرت باندې ایمان او په تقدیر باندې ایمان که خیر دی او که شر دی نو دا د ایمان ارکان دي او دا هغه مسلې دي چې د زړه سره تعلق ساتي الله وی نیکی خو دا نیکی ده یوازې په دې خو کار نه کیږي چې ته زما قبل دغه او دغه د ډډه مې ولګول دا عمل کول غواړي وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل او ورکی مال سرد محبت داغنا خپلوانو تا و یتیمانانو تا او مسکینانو او مسافرو تا والسائلین وفي الرقاب او سوالګرو ته او پازادولو د سټونو کې مال خرج کوي سره د محبت داغنه علی حبه یعنی په مینه د الله کې محبت د الله کې دا یو مطلب دی چې مال ورکی سره د دین چې د مال سره محبت وي او دا ګټه صدقه د انسان د مال سره محبت او به امر والی الله په لار کې ورکی نو دی مال ورکی د الله سره د محبت د لاسه خپلوانو ته یتیمانانو مسکینانو ته مسافرو ته او سوالګرو ته وفي الرقاب او سټونه په آزادۍ قیدیان په آزادۍ غلامان په آزادۍ مریان په آزادۍ دا د نیکی غټ کار دی او موږ سره مخکې د سیتوی تیر شوي دي چې یتیم څه ته وایي او تفصیل موږ د هغې هلته کړی په سورة البقره په د اولنۍ سپاره کې وأقام الصلاة وآت الزكاة او قائم کی منزور کی زکات والموفون بعهدهم اذا عاهدوا او پورا کون کی دخپل وعدو کله چې وعدو کی دم باو کی غټ صفت ته نیکی غټ کارداري چې انسان چې کم لوزو کې هغه پوره کی او لوز ما تول د منافقانو صفت بیا به دا فائدې رساتي چې لوز ما تول ال د منافقانو صفت او د منافقت صفت چې کله انسان په کم ټیم کې لوز کوي په هغه ټیم کې د ماتولو اراده ای چې دوی جاو سیده زبدا کار کومه پزله کې دي چې نه کومه د منافق دی او سړی لوزو کو به طاقت نه لیدو په ځان مجبور شو معذور شو نور د دې اراده و د لوز پوره کولو نو دا سړی منافق نه دی والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس او صفت کو ما د صبر کون کو په تکلیف مالی کې او په تکلیف بدنی کې وحین البأس او په وخت جنگ کې الله دې خلکو صفت بیانوم چې کوم صبر کوي په البأساء بأساء چې دا هغه تکلیف ته ویل کېږي چې هغه مالی تکلیف په انسان باندې راشي هغه ته بأساء وایي غریبی پی راشي قرضی پی مسئله مسائل چې هغه د پیسو سره تعلق ساتي بدی کې دوی صبر کوي والضراء بدنی تکلیف کې صبر کوي بیماری پی راشي بل څه مسله راشي چې هغه د بدن سره تعلق ساتي دوی به صبر کوي وحین البأس او په وخت د جنگ کې په jihad کې صبر کوي ځکه چې جنگ او jihad دم صبر غواړي تکلیفونه وبګي تیرې اولئک الذین صدقوا دغه کسان رښتینی دي یعنی دوی رښتینی دي په دعوت نیکی کې کدی وی چې موږ نیکی کوو نیکی کړی دا دغه چې اوچت صفات په دوی کې دن خو یوازې دا نه چې د يهودو نصارو په شان چې زموږ دغه قبله او زموږ دغه قبله او ډډم لګول سر قبله ته ناشي واولئک
هم المتقون او خاص د کسان هم دوی تقوا ولدي. ما په ول کې دا وی چې الله به دې قوانین بیانې چې دغه سره په ملک کې امن او په علاقه کې اصلاح راشي او د معاشري اصلاح وکړي. نو یو قانون دی چې قصاص بنافذه کته د غواړي چې په ملک کې امن او اماني نو التبه قصاص نافذه کوم چې په شریعت کې راغلی د دې سره به امن او امان راشي. ځکه چې کله یو انسان د بل انسان احترام کوي نو ملک به جوړي او چې کله احترام ختم شي او انسانان بے قدر شي نو بیا امن او امان ورک شي. او په کوم ملکونو کې چې قصاصي چې به کې څوک راولږي څوک مړ کو قصدن عمدن به موجله کی کچا غلا وکړه لاس بوتي والا کی کچا زنا وکړه رجم کیږي ناغزي کې امني الته د خلکو د جون ملوي. او په کوم معاشره کې چې دای چې پولیس ونیسیو به رشوت ورکه بیا بروزیو سلور 15 کاله به محکمې ته زیرازي ججانو په زیرازي په اخر کې دا وی به معاف ته سره ګرځي سباله دي خزړه ورش نور قتلونه بکې نوري غلاګانی بکې جناګانی بکې بهتانونه بلګي نو معاشره کې امن ختم شي. نو ذکر الله دې ایت کې وی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو كتب عليكم القصاص في القتل فرض کړی شوی دی پتا سو باندې نافذ ول د قصاص په بار د وجلې شو کې. خو هغه چې کوم عمدن قصدن عمدن وجلې شي هغه باره کې قصاص او په قتل خطا کې قصاص نشته. ان شاء الله دغه تفصیل په سورۃ النساء کې راځي. الحر بالحر ازاد بوجل کیږي په مقابل د ازاد کې. والعبد بالعبد او غلام بمقابل د غلام کې. والانثى بالانثى او زنانه بمقابل د زنانه کې. په دې خبرې سره الله رد کو د جاهلیت په زمانه باندې الته د عادتو چې هغه به غټ شړی به چې د قتل کو نو داغه نه به قصاص نه غستو او کچرته کمزوري انسان به قتل کو نو داغه نه به بدلا غستا. دي کله چې دا خبره ونی ک غلام دی ک مری دی ک آزاد دی او ک زنانه ده او ک سړی دی خو دینه قصاص غسته کی. لکه د رسول په زمانه کې چې یو زنانه غلا کړي وا رسول سم سي دینه بلاس پری کی خلکو سپارښت وکړي چې یا رسول الله دي سي او دي سي رسول سم په الله می قسمی کې زما لور فاطمه غلو کې هغه نه بلاس پری کو. زموږ شریعت عدل والے دا به دي سينوي چې دا مالدار دي د بچي او دا واستو ولې دی بچي او د زورور دي نسبي زورور دي د قوم نه زورور دي د بچي او کمزوري وي بس او شي نه. کله چې عدل او انصاف ختم شي شریعت په یوزي کې نه نالته به دا قسمه خبري چې زورور چې هر څه کې سوکتي ته پوس نشي کولای مالدار چې هر څه کې سوکتي ته پوس نشي کولای. خو دې ایت کې لوي چې دا خبره ټولو لپاره فمن عفي له من اخيه شيء بس هغه څوک چې معافي ورته وکړي شو هغه ته د طرف ضرور دا غنه د سشي. دم د الله سبحانه تعالی رحم دی چې درې خبرو اختیار ولور کړي یا معافي ده او یا دیت ده او یا څه ده قصاص ده. د درې خبرې دي. ګوره په يهودو کې صرف قصاص او یا معافي و دا غوي په شریعت کې څه دي یا قصاص یا معافي. دا به کې نشته چې دیت ولا پرې ده نه. او د نصاراو په دین کې صرف معاف کولو که څوک راولږي بل څوک مړ کی نه ته لازم معاف کې. زموږ په دې شریعت کې قصاص هم شتي دیت اغستم شتي او معاف کولو هم شتي. نه دي ځکه الله وی کچرته چاته څوک معافیو کی
او دا معفو ته ضرور د طرف نه ملاوي شي. ضرور نه مراد څوک دی؟ دغه مقتول مشران کاغوی وته چې معفو کی دا ټول دیت وته پریدي یا صبرخه وته دیت پریدي. فاتباع بالمعروف بس لازم دی په وارث باندې ورپسې کېدل په طریقې سره. واداء الیه باحسان او لازم دی په قاتل باندې ادا کول وارث ته په طریقې سره. څومره ښکلی دین دی. الله وایي که چې د چا څه معافي وشوه یا مثال کې دومره ورته وي چې دیت دومره دی ماله به دومره راکړي، یا ورته وي چې دیت صرف راکړه نور قصاص ته نه اخلم. الله څه وایي؟ فاتباع بالمعروف، نو ورپسې کېدل دي په دې قاتل پسې خو په ښه طریقې سره. او دا ته پورې ورنښتی په مخه او ډزه کور ته ورځي او ټلیفونونه او سړی دی پوزې له راوستی دی پیسې راوړي او که نه راوړي. الله وایي نه په ښه طریقې سره. او دې بل طرف ته م الله وصیت وکړو چې دې قاتل لم پکار دي چې دې وارثانو ته دا مال په ښه طریقې سره ورکړي. دوکه دې نه کړي، دروغ دې نه وایي، هغوی دې ستړي کوي نه، هغوی دې تنګوي نه. په دې کې بله فایده چې الله وایي فمن عفي له من اخیه، الله ورته رونه ویلي دې قاتل. نو ګورې د قتل و قتال سره که یو کس راولګي بل سړی قتل کې خو هم زموږ د اسلام د ورورولي دا نه ختمي. بله په دې کې رد دی په خوارجو باندې چې هغوی په ګناه کبیره سره انسان کافر کوي. هره ګناه کبیره چې وکړي دی مرتد دی، کافر دی. دې کې دا سړی رالګېدلی دی، دا بل مسلمان یې وجلی دی، الله ورته بیا هم دغه ورور ورته ویلی او وروڼه یې ورته ویلي. نو دلیل دی چې په ګناه کبیره سره انسان کافر کېږي نه کافر کېږي. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، دا اسانی دا د طرف درب استاسونه او مهربانی دا. اسانی او مهربانی دا چې الله بګي دا درې اختیارات موږ لرا کړی. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، بچا چې زیاته وکړو رستو د دې معافینا نو د هغه دپاره دردناک عذاب دی. چې د دې نه بعد هم یو سړی قتل کوي او ظلم کوي نه دا به غټ ظالم وي. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، او ستاسو دپاره په قصاص کې ناشنا ژوند دی د عقل خاوندانو. لعلکم تتقون، دې دپاره چې تاسو کې تقوا راشي. ژوند پکې دی، تقوا پکې ده، د فایدې د قصاص. الله وي په قصاص کې ژوند دی. نو سړی چې سوچ وکړي نو قصاص کې خو دا سړی ختمېږي، نو ژوند پکې د کوم ځای نه راغی؟ جواب دا دی چې صحیح دی چې یو سړی خو به ووژلی شي خو د باقي ټولو ته به ژوند میلاو شي. اوس په یو علاقه کې یو کس راولګېد او بل کس یې په ناحقه مړ کړو، نو د یو کس خو به وژلی کېږي، خو د ده د مرګ کې دا فایده پرته ده که د بل چا څه اراده و د چا د وجلو نه هغه به یې نه وژني، نو هغوی ته ژوند میلاو شو که نه. نو په دې قصاص کې دننه زموږ دپاره ژوند پروت دی، امن او امان پکې پروت دی. او په کومو ملکونو کې چې دا خبرې نشته هغه تاسو ته ښه واضح دي، تفصیل ته ضرورت نشته. پیسې ورکوه او چې څوک دې خوښي او په کوم ځای کې دې خوښي په هغه ځای کې به یې دله مړ کوي او هلته به یې دله وژني. د الله نه خو یېره نشته، خو که داسې قانون وی او قصاص نافظ وی نو بیا به د قانون نه یېرېدو. الله وی په دې کې ستاسو دپاره ژوند دی ای د عقل خاوندانو. د عقل ټکی ولې وي چې سوچ پکې وکړئ تاسو. کتب علیکم، فرض کړی شوي دي په تاسو باندې، اذا حضر احدکم الموت، کله چې حاضر شي یو کس ستاسو ته مرګ، ان ترک خیرا، کچرته پرېښودی ایمان، الوصیه، وصیت کول لازم دي چې کله یو انسان ته مرګ نږدې شي.
اوس په دې ځکه الله دا قانون بیانوي چې مال به په شرعي طریقې سره تقسیموي نو کورنۍ به برابري، چې مال په شرعي طریقې سره تقسیمیږي نو کورنۍ به صحیح برابري. په دې دین کې ډېرې غټې فائدې دي، په دې شریعت کې ډېرې غټې فائدې دي، خو هغه څوک پوهېږي چې چا محبت یې د شریعت سره او د شریعت په ځان باندې لاګو کړی هغه ته د فائدې معلومي. په کوم کور کې چې میراث په شرعي طریقې سره نه تقسیمیږي هلته ټول دغه جاخیل او جنګ جګړې دي. زموږ په کورونو کې شتي که نه، موږ ته خو موږ ټول پښتانه یو بل راته معلوم دي. 100 کاله بعد 40 کاله بعد او 50 کاله بعد چې دی نو خورۍ نه راپاسېدو وایي چې زموږ هغه حصه موږ له راکوي. لوی شوي دي که نه پوه شو. هغه دوی چې دغه مور له حصه نه ورکړي ځکه په هغه ټایم کې هغې سره غریبي سره بچی 2 ماشومانانو دوی غولولې وه په دې باندې چې کټې ول اغستی وه یو پریجې ول اغستی وه. خورۍ راپاسېدو خورۍ نه راپاسېدو وایي زموږ د مور هغه دغه راکوي حصه راکوي. جنګ جګړې او وجل پکې مو شي او کوټ ته ځه او محکمې ته ځه او دا خبرې رواني. ولې؟ ځکه چې په شرعي طریقې سره تقسیم نه وي شوی. او که په شرعي طریقې سره تقسیم شوی نو په دې کور کې به هېڅ ورانۍ نه وي، هېڅ جاخه به نه وي. ځکه چې د الله شریعت ته خو موږ الحمدلله مسلمانان یو غاړه ورته ږدو. نو زموږ دا به 1 میټر مسواک په ځان سره ګرځوي او ښه ظاهري به په شرع برابري او چې کینی سبحان الله والحمدلله دا خبرې به کوي. به ورته ورور جانه څنګه د خویندو هغه حصه اخو هغه موږ له چې موږ ورته چې ورته ووایي هغه وایي چې بس 1 لک روپۍ موږ له راکوي. خبره موږ ورته ووایو هغه راته ووایي دروغ وایي موږ ورته ووایو هغه راته ووایي. ما بس یو کس راغی تپوس یې کو دغه د خویندو د میراث ما سره میلاو شوي چې دا به شیخ صاحب ورکولي نو ما یې ورکول به یې نه. نو یې څنګه ما څنګه موږ باندې نه پوهېږم خو الله وایي چې ورکوي به، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ورکوي به. اوس باقي تفصیل دغه ما ته نه معلوم چې څنګه او منګه او دې قصو باندې نه پوهېږم. هغه عبدالله بن عمر رضی الله عنه نه چا تپوس وکړو دا حجر اسود ښکلول شتي او که نه؟ یا هغه ورته ویل رأیت النبي صلی الله علیه وسلم یقبل، ما رسول صلی لیدلی چې ښکلوي نو ښکلوی. نو هغه ورته وایي ارأیت ډېرې خبرې وکړې وي. اوس ګوره که چې ته ګڼه شي، ګوره که چې ته زه بیمار یم، ګوره که چې ته داسې او ګوره که چې ته داسې. نو هغه ورته وایي اجعل ارأیتک فی الیمن، دا خپل ارأیتک وایي په خپل یمن کې پرېږده. زه چې د کومه خبره کوم رسول صلی مې لیدلی هغه کړي دی بس بیا یې کوه. داسې قصه شو که ګڼه شي او که بیمار شم او که راولېږم زر قصې دې جوړې کړي دي ځان د دې مسلې نه خلاصې. نو هغه هم دا قصه څنګه او منګه او دا ولې ما یاره ډېرې خبرې پکې نشته خو دغه الله ویلي دي الله پیغمبر ویلي دي. بیا چې وتم په دغه ټیم کې ما ته وایي شیخ صاحب خفه نه شي خو یو بل تپوس وکړه. ما بل وکړه څه تپوس دی؟ وایي که دا ځمکه د کروړه وي بیا به هم تقسیم کوو. هغه دا مطلب وکړي چې داسې لږه ځمکه یې چې د 100 لکو روپۍ نو بیا زه څه خبره نه خو څو شی د کروړه وي نو بیا به څه کوو؟ ما د کروړه نه چې د سرو زرو ځمکه یې که نه سره زر پکې دننه پراته وي، سره زر خاورنۍ سره زري دا به هم تقسیموي. نو بیا وایي چې سبحان الله د شریعت ته ګورې غاړه ایښودل ډېر ګران کار دی. یو خو هسې چغې والي که نه موږ شریعت غواړو یا شریعت او یا شهادت او یا داسې د خولې خبرې دي. نور په صحیح معنو سره شریعت په ځان نافظول دا ډېر ګران کار دی، ډېر ګران کار دی. الله دې موږ ته اسانه کړي. ما ورته وایم که ځمکه د سرو زرو هم ورکوی وی بیا ما ته وایي چې اوس هغه اوښي داسې قمقلان غونته کي او دا مال خرابوي نو بیا لکه ما ستا د اوښو سره څه کار په کوم ټیم کې چې ولې تا دا خور ورکوله په هغه ټیم کې دی قمقل نه و نه ته په هغه ټیم کې ولې نه کتوي چې لیوني له څوک خور ورکوي؟ لیوني له دې خور ورکړي اوس وایي زموږ هغه اوښې قمقلان دي او ټول لیوني دي. عجیبه خبره ده، ټول خویندې په لیونو واده دي. هیڅ کار پکې باندې ستا نشتي. تا خپلې خور ته ووایه چې بهی ستا دومره برخه ده. که دې په خپله مرضۍ بغیر د دباو نه تا ته ووایي چې وروره دا مې تا ته پرېښودی وي صحیح ده.
او کاغي وی چې زخپل ایسالمه خپل خاون له ورکومه او خپل سخر له ورکومه او خپل زوی له ورکومه او سینته گزارمه او خرصومه ایش شرط کومه نو ته د تاسو نشي کولای چې څنګه ولې دا قسم جوړ کړي دې ټیم کې ځنه خلک جوړ کړي چې قمقلان دی ودی شي کوم ټیم کې رښتې کولې باټینګ کولې نه کوي چې قمقلان سره څوک رښتې کوي نو الله نه ګیره په کار د بده مسله کې شریعت غوړو شریعت دا دی چې هر سړی به داغه حق ورکړي ما خبره ټوله په دې پوری وکړه چې کله تقسیم د مال د شریعت پرانه کې وشي نه باغ کور کې جنگ جګړې نه ځکه چې ټول د غاړې خو دې ټول ته دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو نو چې مسلمانې نه بیا به الله په تقسیم باندې راځي کېږي د الله تقسیم خدای بس پکې سوی وی منګه دا مسله احمد زکه بیانو وی منګه دې شکار کړی چې په هر روم 50000 روپۍ خو دې چې هر یو ورور یو خور سره متړلې چې دې به دې خور له 50000 ورکړي ماشاءالله دا به نه تقسیم راوته ښه دا نوې طریقه اورېدل نه کنه دا عامه طریقه چلیږي سلور خويندې سلورونه دي نه هر یو ورور به هر یو خور له 1,00,000 روپۍ ورکړي په دې 1,00,000 روپۍ باندې د کروڑو یې اخلي دې ظلم ته وګور خدا بس په کې سکه خور بکې نه تکینه وي تاسو سره خبرې کو نو یو زنانه بکینی زنانه خاصم کمزوري او بیا د خور په دیرونو ډیره زیاته مې نه او دا به سم غریبي بچي غریبانانی خاوني غریبي خو دوی ځان سره کینی او دا به واته ځوانان او زمري او خدي سي پهلوانان بناشي هغه ته وګوره په موږ غریبي ده او د دوی ګوره دا چلې د دوی ګوره خپل ماتره دوی ګوره قرضه ده دوی ګوره دا دوی ګوره دا دوی ګوره دا د خور به وي چې نه زنه ماپ کو ها تاسو ته پوښتنه بس غریب په اخر کې سر دي چې ټټونی سي پزړه کوي زماغه بچیم غریبانان دي زما خاونم غریب دي زم غریب یم خو چې اوس د زمری نه استي او واته نه استي او دغه خور غریبه کینولې ده او په مخه پورن خطر په مخه پورن خطي دي په مخه پورن خطي یا اخر کې هغه ما پرې دي دغه زمکه مستشو د هر څه ستاسو ما پرې دي لکه دا بازوي وی خزره ته مہر ماپ کړي څنګه ماپ کړي چې کوم ټیم کې نکاح کېده مہر ولي کړي شو دی اوس ما سر نشتی بیا ورک هغه ته سید به ول ورګستا خزه نه دا واده نه بعد کې دا خزه دي سي تیری کې دوی ماپ کړي نه کدي سي تیری کې ماپ کړي نه کدي سي تیری کې تاسو سره سمره مینه کوم ته ماته مہر ماپ نه کو او کدي سي تیری کې ګوره زه ته پر سکو مو ته ماته مہر نشي ماپ کړ اخر کې هغه ماپ کړي مې د ما پرې ما ماپ کا نه به دې خوشاله شي وی غیره ته وځ ماپ کړي مې ده دا خو یو قسم زور زبردستی دی چې ته سړی مجبور کی دی خبرې ته په دې مسله کې احتیاط کوي د خويندو چې کومه حصہ ده هغه ورکه قیامت پر ورځ باندې الله ته پوښ کوي ګوره حدیث کې راځي چې چا یو لیش زمکه ظلمن واغسته یو لیش زمکه یو نو د قیامت پر ورځ بوت الله دا وونه زمکه چې نه دا غاړي ته چي وونه زمکه بوت الله غاړي ته چي الحمدلله اوس ډیر خلک په دې پښتنو کې په دې مسله باندې پوه شي او عمل به شروع کړي او یې شی ور کړی دي خو بس بیا هم چې دنه په دې ناشتي چې د څنګه ودا ولي په دې ځکه الله سبحانه وتعالى دا خبره کوي چې کله تاسو ته مرګ حاضر شي نو وصیت به کوي بخپل مال کې بعض علما دا وایي چې په اوله کې دا وصیت چې دنه د لازمو دي ذکر الله دا وصیت ته چا د پاره ذکر کړی دی الوصیة للوالدین والاقربین بالمعروف وصیت کول مور او پلار ته او خپلوانو ته بخښته طریقې سره کله چې الله دې میراث ته تقسیم نو کړي نو یې الله دا خبره کړې و چې بس د انسان مرزي د وصیت په لازم دي چې د څومره تقسیمي به مرګ په وخت کې وصیت کوي چې مور له دومره یې سور کوي پلار له دومره ور کوي پلاني له دومره او پلاني له دومره نو دا په هغه وخت کې دا وصیت وو چې په کوم وخت کې الله په خپل د میراث ته تقسیم نه وکړي خو چې کله الله د میراث ته تقسیم وکړو هغه په سورۃ النساء کې راشي نو هغه آیت د آیت سکو
منسوخ کو او د منسوخ دا مسله موږ سره مخکې تیره شوې او بعض علما وایي چې نه دا آیت منسوخ شوی نه د خپل ځای باندې پاتې دی نو څنګه په خپل ځای باندې پاتې دی حالانکه په حدیث کې دا راځي امام نسائی راوړی لا وصیت لوارث د وارث لپاره وصیت نشي کولای د وارث لپاره ګوره وصیت نه قبلي لکه اوس ته مړ کېږي د مرګ په حالت کې ته څه وې چې زما هغه پلاني زوی له به دا ورکوي دا نه قبلېږي ولې ځکه چې هغه پلاني دپاره یو حصه شریعت مقرر کړې ده ته به پکې وصیتونه نه کوې ته وصیت د هغه چا دپاره کولی شي چې هغه ته ستا په دې مال کې حصه نه میلاوي نو که دا آیت په خپل ځای باندې پاتې دی نو الله خو پکې مور پلار ذکر کړي نو مور پلار ته خو الله حصه ورکړې ده نو بیا څنګه د آیت په خپل ځای باندې پاتې دی نو هغه علما جواب کوي وایي د دې مطلب دا دی چې کله یو سړی مړ کېږي نو هغه دې وصیت وکړي په ښه طریقې سره چې ای خلکو کوم مال چې زما نه پاتې دی نو دا به داسې تقسیموئ لکه څنګه چې الله ښوولی دی تاسو هم په دې خبره باندې ورسېدئ چې کوم علما منسوخ وي هغه ولې منسوخ وي کوم علما چې ورته منسوخ نه وي هغه ورته ولې منسوخ نه وي نو په دې کې د وصیت نه مطلب دا نه دی چې مال تقسیم کا وای دلته د وصیت نه مطلب دا دی چې ته مړ کېږي نو وصیت وکړه چې ګوره دا مال چې تقسیموي نو هر انسان له به هغه حصه ورکړي کومه چې الله ورکړې ده حقا علی المتقین لازم دی په تقوا والو باندې دا خبر لازم دی په تقوا والو باندې فمن بدله بعد ما سمع نو چا چې بدل کو دا وصیت ورستو د دین چې وای ورېدو و دې ځکه الله دا خبره ذکر کوي چې په وصیت کې بدلول رد او بدل کول دا منع دي او کچا بدل کو فإنما إثم على الذين يبدلون یقینا گناه د دې په کسانو ده چې بدلی دا وصیت ان الله سمیع علیم یقینا الله اوریدونکی پوهه دی اوریدونکی دی دغه سړي خبرې الله اوریدلی چې هغه څه ویلو او پوهه دی چې هغه څه په زړه کې څه لیکلي څه وصیت کې تبدیلی صورتونه داري چې وصیت مثال کې د یو دپاره شوی چې وایي زما د تره هغه زوی هغه پلانې هغه ته خو حق نه میلاویږي ځکه چې کله کله د میراث کې داسې خلک راشي چې هغه د نور پټوي لکه د چا چې بچي ورور ته حصه میلاوي یو سړی مړ شو او بچي دي او وروڼه یې دي دې وروڼو ته حصه میلاوي نه میلاوي ولې د دې بچو د لاسه نو دې بچو دا وروڼه پټ کړو نو کوم یو سړی وصیت وکړي زما تره هغه زوی هغه ته چې دغه نه میلاویږي حصه خو خیر تاسو بله دومره ورکوئ او دا وصیت په کار دا چې د مال په درېیمه حصه کې وشي او غوره دا چې د درېیمې نه هم کمه کړي څلورمه یا پنځمه رسول سم سعد رضی ته څه وي الثلث والثلث کثیر وایي که ته وصیت کوې نو په درې کې وکړه په درېیمه حصه کې او درېیمه حصه هم ډېره ده علماوی ډیره ده مطلب دا چې کله دین رقم شي مخه ده ځکه دغه به وي ابوبکر صدیق رضی الله عنه زه د ځان لپاره پنځمه حصه غوره کوم ولې الله دا ویلي چې په مال غنیمت کې د پنځمه حصه چې ده الله د پیغمبر نو وصیت وي په دې پنځمه حصه کې پکار دی الغرض درېیمې نه بره نشي تللی او چې کته څومره راځي کمې نو دا غوره ده نو اوس یو سړی وصیت وکړي پلاني له به دومره مال ورکړي دغه چاته چې وصیت کړی د هغه راولېږي او د پلاني هغه نوم بدل کړي او د بل کس ولګوي چېرې د ویلو چې پلاني له به دا ورکوي دا تبدیلي شوه دغه شان وصیت یې کړی چې دله به 100,000 روپۍ ورکړي دې وصیت وی دوی چې دله به 100,000 ورکړي نه دا خلک ګناهګار دي فمن خاف من موص جنفا او اثما نو هغه څوک چې یریږي د وصیت کوونکي نه د اورېدو د حق نه په خطا سره او یا د ګناه نه قصدا جنف هغه خطا ته ویل کېږي چې انسان قصدا نه کوي اثما هغه ګناه ته ویل کېږي چې انسان قصدا وکړي اوس یو سړی په ناپوهۍ سره په دې وصیت کې ظلم وکړي یا قصدا ظلم وکړي
او یو سړی راولګي دای برابر کو د وصیت فاصلح بینهم نو صلح وکړه په منځ د دوی کې فلا اثم علیه نو نشتی ګناه بد باندې دې ټیم کې وصیت بدلولای شي چې اوس ته وصیت پړاو کې په وصیت کې لیکلي چې زما د پلاني زوی ته به حصہ نه ورکوي او شریعت هغه وصیت حصہ ورکوي او بل راولګي دوی کې تبدیلی راوسته چې دا غزول مزیاتې د خود شریعت خلاف دي نو دا تبدیلی جایز ده کنه دا جایز ده ان الله غفور رحیم یقینا الله ډیر بخون کې رحم کون کې دې اوس د دې نه بعد الله د روجي مسله کوي او دا د دې لپاره چې د دې روجي سره په معاشره کې اصلاح راځي او تقوا پیدا کیږي په انسانانو کې اوس په معاشره کې ځوانان ډیری کنه پیغلی جنکې ځوانان لکم بګیناس نو چې کله دوی روجي نشي د روجو د مسله په دوی کې نو دوی به د فحش کارون نه بچ يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فرض کړی شوی د پتا سو باندې روزه نیوه لکه څنګه چې فرض کړی شوی و باغ کسانو چې تاسو نه مخکیو دینه ثابت شو چې روزه فرض ده د رمضان د میاشتې د روزې نیوه د فرض دی بلکې د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی او دلته موږ تفصیل نشو بیانولای د روزو د مسایلو او په دې باندې الحمدلله زما صدور 15 درسونه دي د روزې مسایل او احکام امیلایږي په میموریانو کې مشتي په انټرنیټ او په سیډیانو کې مشتي هغه ووري خودلته د ثابت شو چې روزه لازم ده به د روزې د لازمېدو لپاره شروط دي چې هغه موږ په درسونو کې بیان کړي چې بچا باندې دا لازم ده خو سوال لري چې ولې د روزه لازم ده اي الله دا غواړي چې موږ تګي شو موږ وږي شو جواب دی لعلکم تتقون دې لپاره چې پتا سو کې تقوا پیدا شي دې لپاره الله د روزه په موږ لازم کړي بل مسلم د دې آیت نه ثابت شو چې روزه په مخکینو خلکو باندې هم فرض و هغه هم لازم و ایاما معدوده یو سورج دی شمار کړی شوی یو سورج ډیر نه الله یې موږ ته بار بار نصیب کړي دغه ورځ فمن كان منكم مريضا ناغسوک چیستا سنا بیمار او على سفر یای په سفر باندې فعدة من ایام اخر نو پد باندې شمارل دي د نور ورځو د پاره د قضا راوړو یو سړی بیمار دی یو سړی په سفر دی روزه ونه نیوه الله وی د شمار دی په نور ورځو کې پوره کی خو قضا راوړي دیږي کې مسله د بیمار او د مسافر دي ته به اشاره صرف کوم مختصر نه اگر کله تفصیلی مسلې دا ما بیان کړي بیماری په دوه قسمه ده یو هغه بیماری دی چې هغه د همیشه د پاره ده او ډاکټران یو کس ته وایي چې ستاسو د بیماری دا نخه کی د ډاکټرانو په اصول کې بس دې بیماری نه چې دغه د پاره شفا نشته کله وړ چاله شفا ورکول شي خو ډاکټري اصول کې دغه علاج ګرانی او دته داموي چې پتا باندې روجي نیوه د من دي د تل نقصان درکې او دا بیماری نخه کیدونکې بیماری ده نو دا سړی با سکی قضا وروړي یو مشکل به خوراک ورکې دی وی روجي او بدله کې قضا وروړو د سره ټیم نشي ځکه چې دا بیماری د همیشه لپاره ده دوی هغه بیمار دي چې وختي تور بیمار دي او روجو له نقصان ورکې یو خدای بیماری ده کنه پوزه بهږي معمولی تبي ونیو ولید بالله دا بس بی دینه بس اسی په دې سر می بوج راغی مې جرو جماعتک مونږ چې دوانوري چې بسری بوج راغلی مزدوري لنی تله که هر صحیح خدای به مزدوري لذي پیسې ګټي او د روجي او د منځه مسله چې راشي کله طبيعت می خراب دی کله بسر می بوج هغه بیماری چې ډاکټران دا وایي چې دته نقصان ملایويږي د روجي د لاس
دی روجې نه نیسي او بیماری ښه کېږي وختي طور بیماري ده نو دی به صبر کوي چې کله دی ښه شو نو دی به د دې ورځو قضا راوړي. بیا د مسافر مسله هغه داسې ده بعض علما وایي روجې نیوه غوره دي بعض علما وایي روجې نه نیوه غوره دي حالانکه شریعت د دواړو خبرو اجازت ورکړی نه که روجې نیوه درته ګرانې نو بیا به روجې نه نیسي خپل حالاتو ته به ګوري بیا روجې نه نیوه غوره دي او که روجې نیوه درته اساني په سفر کې نو بیا روجې نیوه غوره دي. د هغې وجه دا ده چې یو خو غاړه به د ازادي شي دویمه دا چې وروسته بیا قضا راوړي نو اکثر په دې قضا راوړو کې انسان سستي کوي ځکه چې یوازې روجې نیسي او دلته د ډېرو خلکو سره لګیا دی نو روجې نیوه ورته اسانه دي نو غوره دی چې غاړه یې زر ازادي شي. خو چې یو سړی وایي ما ته روجې نیوه ښه اسان دي په سفر کې خو نه یې نیسمه وروسته به یې ونیسم دا ګناهګار دی نه دی ګناهګار ځکه چې اجازت ول الله ورکړی. موږ خبره د غوره عمل کوو چې غوره کم یو دی خو که یو سړی وایي چې ښه راته اسانه ده روجې نیوه د ایسي په ګاډۍ کې ناست یم او داسې ایسي دی لکه واوره او هېڅ مسله راته نشتي او پوس سیټ دی او پسته کرسۍ ده خو نه یې نیسم په سفر کې بس صحیح ده موږ وایو چې نه یې نیسي نو دی ګناهګار نه خو وروسته دې بیا قضا راوړي. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين او باغ کسانو چې طاقت د روجې نه لري فدیه ده چې خوراک د مسکین دی. بعض علما وایي دا منسوخ دی بعض علما وایي دا منسوخ نه دی. کوم علما چې وایي چې دا منسوخ دی دا روجه څنګه لازم شوې ده په اوله کې چې کومه روجه لازم شوې وه ناغه اختیاري روجه وه د رمضان د میاشتې اختیاري روجه وه. اختیاري څنګه که غواړې نو روجه ونیسه او که روجه نه نیسي نو یو مسکین له خوراک ورکه نو دې ځکه الله دا خبره کوي څوک چې طاقت نه لري نه نیسي روجه نو هغه دې سجلو کې یو مسکین له خوراک ورکي. بیا وایي دا آیت منسوخ شوی دی په دې وروستني آیت باندې کوم چې په دې سره روان دی چې نه لازم به بیا روجې نیسي الله به د اختیار ختم کو. او بعض علما وایي چې دا منسوخ نه دی دې کې دغه مسله نه ده دې کې دا مسله ده چې کم خلک کمزوري دي لکه مسافر په سفر کې نشي نیوی یا بیمار دی یا عمر دومره ډیر شوی دی چې روجې ورته ګرانې دي نو دې خلکو مبارک دا خبره ده چې کوم خلکو ته روجې نیوه ګران دي د کمزورتیا د لاسه طاقت پکې نشتی نو هغوی د یوې روجې په بدله کې یو مسکین له خوراک ورکوي. نو دې کې دا مسله رااله چې اوس یو بوډا دی یا بوډۍ ده او عمر یې زیات دی روجې نشي نیوی روجې چې ونیسي کله په چکر راځي بېهوشه کېږي دردونه پرې راځي روجه د هغه دپاره نقصان دی ده نو دی به سجل کوي د یو ورځ په بدله کې د یو مسکین له خوراک ورکوي. فمن تطوع خيرا فهو خير له نو چا چې په خوښۍ سره یو نیک کار وکړو نو دا ډېره غوره ده د هغه دپاره. یعنې که دغه معذوره خلک د روجې وم نیسي نو دغه به بیا ډېره غوره وي خو که نه نیسي نو خیر د یو مسکین له دې خوراک ورکړي. او که د هغه خلکو دپاره چې که موږ وایو دغه خبره منسوخ شوې ده د اختیار د وخت مسله ده نو الله وایي چې روجه نه نیوه ستاسو اختیار دی خو که څوک روجه ونیسي نو دا څه ده دا غوره ده. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون او چې روجه ونیسي دا ډېره غوره ده ستاسو دپاره که چېرته تاسو پوهېږئ.